چې روغ جوړ یاستئ. دوستانو اکثره ملګري شکایت لري چې زمونږ اکاونټونه ولې متوقف کیږي او ولې ډیسیبل کیږي. نو د اکاونټونو د ډیسیبل کېدو درې لاملونه دي. د دې لپاره چې د دې لاملونو په اړه پوه شئ، نو هیله لرم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ځان پرې پوهیږئ او همدارنګه زما چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دوستانو هغه درې لاملونه چې کوم دی، اول دا دی چې زمونږ اکاونټ هغه وخت متوقف کیږي چې کله مونږ له دوو یا دریو اکاونټونو څخه یو نمبر ته پیسې ولیږو. لکه زمونږ په یو اکاونټ کې پیسې پوره شوي وي، د هغې څخه هم یو نمبر ته ولیږو او له بل اکاونټ څخه هم همدغه نمبر ته له دوو اکاونټونو څخه پیسې مونږ ولیږو، نو دغه اکاونټ چې دی یا دواړه له منځه ځي او یا یو چې دی هغه ډیسیبل کیږي او له منځه ځي. دوهم لامل چې دی دوستانو، دوهم لامل دا دی چې مونږ کله ملټیپل اکاونټس یا 2 اکاونټس په نامه باندې چې کله مونږ اپلیکیشن استعمالوو، په هغې کې مونږ خپل پریمس اکاونټونه جوړوو. لکه ما په دې ملټیپل اکاونټس کې هم یو پریمس اکاونټ اډ کړی دی او په 2 اکاونټس کې هم. نو مشکل دا وخت کې راپېښېږي چې کله مونږ د ملټیپل اکاونټ کوم آی ډي چې ده هغه په 2 اکاونټ کې خلاصه کړو او د 2 اکاونټ چې دی هغه په ملټیپل اکاونټس کې خلاص کړو. یعنې یو وخت مو یو اکاونټ په یو کې خلاص کړی وي، هغه رانه رد و بدل شي، په یو بل کې خلاص کړو. دا هغه وخت رامنځته کېږي چې کله مونږ پریمس اپډیټ کوو. نو چې کله پریمس اپډیټ شو، دلته د سره لاګین غواړي. په دې 2 اکاونټس او ملټیپل اکاونټس کې چې له سره لاګین غواړي. له سره لاګین کېدو کې مونږ نه بیا اکثره وخت اشتباه وشي. اکاونټس کې چې کوم ایمیل دی هغه په ملټیپل اکاونټ کې واچو او ملټیپل اکاونټ کې چې کوم ایمیل دی هغه په 2 اکاونټس کې واچو، نو بیا زمونږ دواړه اکاونټونه چې دی هغه معلق کېږي، ډیسیبل کېږي. او دریم لامل چې دی ګرانو دوستانو، هغه په دې یو پریمس اکاونټ کې د 2 اکاونټونو خلاصول دي. لکه دا یو پریمس په دې کې زه 2 اکاونټونه استعمالوم یا 3 اکاونټونه استعمالوم، یو لاګ اوټ کوم بیا بل ته ورننوځم، بل لاګ اوټ کوم بیا بل ته ورننوځم، نو په دې سره زمونږ اکاونټونه چې دی هغه ډیسیبل کېږي. نو دوستانو چې کله هم تاسو یو پریمس اکاونټ جوړوئ، نو دې دریو خبرو ته مو باید پام وي چې زمونږ کم یو ایمیل چې دی هغه په کم اپلیکیشن کې خلاص دی، ملټیپل اکاونټس کې کم یو اپلیکیشن خلاص دی، په 2 اکاونټس کې کم یو اپلیکیشن خلاص دی. نو دې شیونو ته باید زمونږ پام وي چې د یو اپلیکیشن هغه ایمیل چې دی هغه په بل یو کې خلاص نه کړو، نو دغه مشکل نه پیښېږي. او همدارنګه مونږ باید له دوو اکاونټونو څخه یو نمبر ته پیسې ونه لیږو. او دریمه خبره دا وه چې په یو پریمس کې مونږ 2 اکاونټونه یا 3 اکاونټونه خلاص نه کړو چې یو لاګ اوټ کوو او بل لاګین کېږو، نو په دې سره زمونږ اکاونټونه ډیسیبل کېږي. په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې او ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو دوستانو هیله ده چې زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو خوښه کړئ او د بیل آیکن هم ورسره زنګ نښه چې ده هغه هم ورسره ووهئ. مننه چې ویډیو مو وکتله. د الله په امان.